د آی پی ایل په 14مه لوبه کې ډیلي کیپټلز په 19.4 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې وکړې. یاد هدف د ممبئی انډینز لوبډلې په 10 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د 6 وکټو په توپیر یې په لوبه کې بریا خپله کړه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه روهیت شرما ترلاسه کړه چې په 15 توپونو یې 15 منډې جوړې کړې وې. انډیا لوبغاړی هرشل پټیل په آی پی ایل کې له راشد خان څخه مخکې شو. نوموړی وتوانېد چې په آی پی ایل کې په 81 سیالیو کې 100 وکټې واخلي. راشد خان بیا په 83 لوبو کې 100 وکټې اخیستې وې. هرشل پټیل دویم توپ اچوونکی دی چې په دومره کمو سیالیو کې 100 وکټې پوره کړې. همداراز بھوونیشور کمار هم بیا په 81 سیالیو کې 100 وکټې اخیستې وې. د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نجم سیټي وایي که چیرته پاکستان د اسیا جام سیالیو څخه بایکاټ وکړي نو د $3 میلیون له تاوان سره به مخ شي. هغه همداراز وویل چې که چیرته پاکستان د نړیوال جام لپاره هند ته له ورتګ څخه انکار وکړي نو د کرکټ نړیوالې شورا سره به اړیکې خرابې شي ځکه چې په نړیوال جام کې د پاکستان او هند ترمنځ لوبه ډېره مهمه ده. په آی پی ایل کې تېره ورځ د لکنو او بنګلور ترمنځ یوه جالبه لوبه ترسره شوې وه چې په 1 وکټ باندې لکنو په دغه لوبه کې بریا خپله کړې وه. خو د بنګلور لوبډلمشر پاپ ډوپلیسي د دغه لوبې له امله 1.2 میلیونه هندي روپۍ جریمه شوی دی ځکه چې اورونه یې په خپل ټاکلي وخت کې نه ترسره کړي. همداراز اویش خان هم په همدغه لوبه کې د لوبو له اصولو سرغړونه کړې وه چې هغه د لوبې د ریفري لخوا جریمه شوی دی. اویش خان په لوبه کې هیلمټ له ځمکې ویشتی و. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د 3 نړیوالو ورځنیو لوبو لړۍ د جون میاشتې یا له هغې وروسته ترسره کیږي. دا د نړیوال جام سوپر لیګ سیالیو برخه دي چې باید مخکې ترسره شوې وای خو تر اوسه پورې ځنډېدلې وي او اوس یو شمېر هندي رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې د ټسټ سیالیو له پایلوبې ترسره کېدو وروسته به د افغانستان او هند ترمنځ دغه لوبې ترسره شي. افغانستان کرکټ بورډ یا د هند کرکټ بورډ تر اوسه پورې په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. که دا ویډیو ستاسې لپاره په زړه پورې وي نو لایک یې کړئ او له ملګرو سره یې هم شریک کړئ. د کرکټ په اړه د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره درسره زموږ د فیسبوک پاڼه لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د کرکټ تازه خبرونه او معلومات په وخت ترلاسه کړئ.